बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زموږ نوی درس په ورډ پروګرام کې د هم د تیرو درسو په تعقیب سره د پیج لیاوټ تقریبا درس دی. په تیر درس کې مو پیج سیټاپ پراپرټي لوستې وه. اوس به راځو پاراګراف ته. پاراګراف اړوندې موضوعات په هم کې هم شتون لري او کې په دې ځای کې پیج لیاوټ کې هم شتون لري. لومړی چې کوم دی ایډنټیشن دی او وروسته سپیسینګ دی. ایډنټیشن مو په هم کې هم لوستی په دې ځای کې. اوکې دلته increase intent او decrease intent دا ایډنټیشن مو په دې ځای کې هم لوستی. اوکې ایډنټیشن left right او دلته هم شتون لري پیج لیاوټ کې left right. اوکې لومړی راځم دلته اوکې دومره ټکسټ زه لرم دې ډاکومنټ کې. ایډنټیشن ټول سلیکټ کوم کنټرول پلس A لیفت له اړخه دې دومره وي. اوکې او د رایټ له اړخه دې دومره محدود شو. دې طرفه هم اشیا را لنډه شو له دې طرفه هم کولی شم چې بیرته یې خپل نورمال حالت ته هم راوړم. اوکې کنټرول پلس زائد دې لپاره باید ټول سلیکټ کړم تر څو پلی شي دا صفر ورکړم. اوکې او دا هم صفر. اوکې په دې ډول جوړ شو. دې چې کوم دی سپیسینګ فاصله د پاراګراف د پیله څومره وي او د پایه څومره وي. بیفور وړاندې افټر وروسته ورته وایم د پیله دی د پاراګراف د ټولو لپاره په ټوله کې فاصله یې څومره وي دومره. اوکې او له پایې څومره وي هدې دومره. اوکې کنټرول پلس زائد د دې لپاره چې دې پاراګراف څخه وړاندې پاراګراف نشته ځکه نه راته ښکاري خو په دې کې بیا په غوره ډول معلومیږي. مثلا د پاڼې منځ غوره کوو په دې کې فاصله ورکړو د پیل لاندې څخه دې هم دومره وي مثلا زیاته وي. اوکې په دې ډول اوس د دې پاسنۍ فاصله هم زیاته ده او د دې لاندې فاصله هم زیاته ده. دې اوس چې کوم موضوعات دي دا مو په هم چاپ کې لوستي وو. ایډنټیشن اینډ سپیسینګ سره د چاپ سټس ډیفالټ او لاین اینډ پیج بریک دا موضوعات مو ټول په دې ځای کې بحث پرې کړی. اوکې دا موضوعات مو ټول لوستي دي. دې وروسته پیج لیاوټ کې ارینج دی. د ارینج موضوعات ما هم په انزرټ کې لوستي وو. مثلا که چیرې زه یو پکچر ارینج کړم دلته لومړی انزرټ کړم او وروسته ارینج مین مطلب جوړ یې کړم منظم یې کړم نو په دې کې دلته یو ګروپ د ارینج په نامه شتون لري. دې لپاره کنټرول پلس سی کنټرول پلس وي درې انځورونه ما سره شتون ولري. مثلا دا چې کوم دی سایز یې کوچنی شي. اوکې اوکې دا انځور دې وي او سایز دې کوچنی او بل انځور هم راوړم د انزرټ له لارې دا انځور دې وي د دې سایز یې دومره وي. او یو بل هم راوړم مثلا د دې سایز هم باید کوچنی شي. اوکې اوس دا موضوعات bring forward په دې ډول bring in front of text تر ټولو وړاندې راوړي in front of. اوکې تر دې وړاندې که چیرې ورته وایم دا چې کوم دی وړاندې راشي نو په دې صورت کې راځم ورته وایم bring forward وړاندې راځي. او که چیرې دې لپاره بل انځور هم اړینه ده تر څو ښه پوه شئ چې دا موضوعات مو لوستي هم وو په هر صورت. دې لپاره هم راځم in front of text ورته وایم
اوکې ځکه چیرې دا سلیکټ کوم په دې کې د یو څخه وړاندې دی او له بل څخه شاته دی ورته bring to front له دواړو څخه وړاندې کیږي اوکې که چیرې ورته send backward له دې څخه شاته ځي او د څخه وړاندې اوکې غواړم له دې څخه هم شاته شي نو په دې صورت کې راځم دا سلیکټ کوم او وروسته ورته send to back له دواړو څخه شاته ځي البته د موضوعات ټول په هوم کې شتون لري اوکې پیج لیاوټ کې دلته شتون لري اوکې bring forward send backward ورته وایم چې دا چې کوم دی البته دا انځور bring forward له دې څخه دې وړاندې راشي اوکې اوس غواړم له دې څخه وړاندې راشي bring to front ورته وایم له دواړو څخه وړاندې راځي او که غواړم چې ټکسټ څخه هم وي bring in front of text ورته وایم بیا وروسته send to back backward له دې څخه اوس غواړم چې له دې څخه شاته لاړ شي send to back له دواړو څخه سلیکشن پلان و چې د موضوعات سره د الاینمنټ ټول مو لوستي وو سره د روټیشن wrap text position د ټول مو په پکچر کې د انسرټ ټاب کې بحث پې کړی و اوکې د پیج لیاوټ تقریبا همدې ځای کې پای ته ورسېد راتلونکي درس کې به د ریفرنس تقریبا پیلوو زموږ نه درس همدومره بس